ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې د خپل د ژوند کتاب نه یو مضمون ختم کا ویشلوه چې سبا دې ذلیله کوي نه. او هغه مضمونه په نن سبا دور کې زموږ د ځوانانو هغه محفلونه دي چې په هغې کې د جنکو د یارانو د فضولیاتو د انټیګانو بحثونه کیږي. همدغه رنګې آیفون موبایل مې واغستو دا اخلمه دا ختمومه د دې څیزونو نه ځان وساته. کم محفل کې چې تا ته فایده نه میلاویږي تا ته نقصان میلاویږي دغه چپټر دغه مضمون د خپل ژوند د کتاب نه وشلوه او لړی کا چې مختلف کارونو ته دې پرېږدي په څه کې چې ستا مستقبل بدلیږي څه کې چې ستا ژوند بدلیږي. همیشه دپاره هغه محفل ته زه هغه دوست ساته هغه محفل فالو کوه په کم کې چې تا ته اخلاقیات ښوول کیږي. کم ځوانان چې د بدلون سوچ کوي کم ځوانان چې د کاروبار سوچ کوي کم ځوانان چې اخلاقیات پیژني ځان له عزت ورکوي تا له عزت درکوي دا به د ژوند کې ډېر مخکې بوځي. او که چېرې دې نه مخکې دا کم مضمون تاسو ته ما وچېړلو که دا چېرې تا وچېړلو او په دې کې مخکې لاړې ژوند به دې تنګ شي مستقبل کې به ته ذلیله شي ځان به م خوار کې خپله معاشره به م خواره کې او د ټولو نه لوی کار خپل خاندان به خوار کې. د الله د رضا دپاره هغه څیزونه کله هم مه چېړه کوم چې تا ته نقصان درکوي ستا معاشرې ته نقصان درکوي. ته حالان وخت هغه بوټې کم ته چې د ښې پالنې ضرورت دی نو همدغه رنګې د ښه سوچ خاوند جوړ شه مثبت سوچ کوه منفي سوچونه مه کوه. دا کم فضولیات چې دی هغه ته هم په خپله باندې پیژنې لږ غوندې کې صبر کوه هغه څیزونه به تاله الله تعالی درکړي چې تا کله د هغې سوچ هم نه یې کړی همدغه څیزونه به یې خو تا ته به په حلاله طریقه میلاویږي خو د هغې دپاره به ته انتظار کې محنت به کې کوشش به کې که نه هسې نه چې خوار شي په مستقبل کې او ذلیله شي. دغه محفلونو ته مزه کم چې تا لاچاره کوي کم چې تا ذلیله کوي کم چې تا بربادوي او کم چې تا بې عزته کوي. یو جهان مننه.